که لاره هر څومره خونړۍ ده خو د زده کړو لیوالتیا هم کمسارې ده. د شیګل ولسوالۍ په لچي سیمه کې د زرګونه خلکو د تګ راتګ لویه اسانتیا همدا لرګین پل دی. خلک وایي د خوړ ډېرېدو پر مهال دا پل هم د درد دوا کېدی نشي. هغه وخت چې به ماشوم بېرته 12 بجې کور ته نه ورغلی، مور پلاسه به ډېر تشویش و چې ماشوم به مې خوړ وړی او بېرته به کور ته راشي. داسې وخت راغلی چې دوی پلونه د لرګي پل و، یوازینی نری پل و. د دې نه یو سپین ږیری هم ولیده چې مړ شو. څو کلونه مخکې یوه ځوانه زنانه وه چې د قرآن حافظه وه، هغه هم یو کال د دې پله نه ولوېدله. خو ښایي د کلیوالو دا کړاو پای ومومي. د سیمې خلک خوښ دي او وایي اسلامي امارت یې ستونزې درک کړې او دا د یوه اساسي پل د جوړېدو چارې یې پیل کړي دي. او اوس خو الحمدلله کار روان دی، ولا ډېر خوشحاله یي. د دې موجوده ادارې نه هم ډېره مننه کوو چې دا زموږ په فکر کې شو. د مخکې هم ډېرې ادارې تېرې شوې خو داسې خدمت موږ ته چېرته نه دی شوی لکه دا اوس چې شوی دی که نو په دې باندې د ټول ولس زمونږ ډېر مننه کوي د دې حکومت نه او د دې چارواکو نه چې زمونږ سخته ډېره ستونزه وه او الله دې د امارت اسلامي سره ډېره ښه وکړي چې موږ دپاره دا پول مقرر کړو، موږ ته یې راوړو او موږ ډېر خوشحاله یو. الحمدلله والحمدلله آینده دپاره موږ د دې مکتب دپاره ډېر دغه او په دې پول باندې موږ د الله نه ډېر شکرګزار یو، د دې حکومت نه هم ډېر شکرګزار یو. او پرون شپه چې زموږ دا خوړ راوتی دې ورونو ته هم ډېر تکلیف و او د خلکو ته. د کونړ ولایت ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي لچي سیمه کې د دغه وزارت په ځانګړې بودیجه د جوړېدونکي استحکامي پل چارې ګړندۍ کړي او ډېر ژر به د خلکو ستونزې حل شي. 6 متره اوږدوالی لري او 6 متره دغه پل عرض دی. داسې یو بودیجه او یو ترتیب ته ځکه نه شرکت هم نه دی ورکړل شوی او یو قرارداد هم چا سره نه دی شوی. په خپله چې دی مثلا د رهبرۍ نه انجینران هم راغلي، د ریاست انجینران هم ورسره دي او په خپله کار. د کونړ په ډېرو هغو سیمو کې چې سیند او لوی خوړونه پرې تیر شوي، ډېر ځله خلک د اوبو ډېرېدو پر مهال د پلونو د نشتون او یا هم ویجاړېدو له امله ستونزې ګالي. خو مسؤلین وایي ډېرو سیمو کې اسانتیاوې برابرې کړي او ډېرې نورې هغه تر کار لاندې دي.